السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو په خپل موبایل کې خراب ویډیوګانې بند کړو، هغه که په یوټیوب کې او یا هم په ګوګل کې وي. نننۍ ویډیو خاص تاسو لپاره د ویډیو ګورئ، ویډیو څخه ګټه واخلئ. ملګرو که چېرې تاسو خپل وړوکي ورور ته یا هم ملګري سره موبایل وي، نو تاسو دغه سیټینګ خامخا په هغه موبایل کې وکړئ او هغه هم ځان ته هم ثواب وګټئ او هغه ته به هم څنګه زیاته ګټه ورسوئ. دغه ویډیوګانو کتل په خپل وار سره ډېر څخه زیات تاوانونه لري. لومړی دا چې د حافظې کمزورتیا ده، او دویم تر ټولو غټه ستونزه چې ده هغه هم د واده څخه وروسته څنګه دی بې اولادي ستونزې دي، او دا ستونزه به لاس او ګریواني، او بل دا چې اعصابو کې سرطان څنګه پیدا کوي. نو دغه سیټینګ خامخا د خپل ورونو یا هم د ملګرو په موبایل کې وکړئ تر څو تاسو ته هم ثواب در ورسیږي. نو اوس زه مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان ووهئ، او که چیرې مو ویډیو خوښه شي نو خامخا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو هغوی هم د دې طریقې څخه ګټه واخلي او نور ملګرو ته هم دا طریقه وکړي. نو اوس زه ویډیو شروع کوم او تاسو ته پوره طریقه درښیم چې څنګه کولی شئ دغه خراب ویډیوګان په خپل موبایل کې بند کړو. لومړی به تاسو راځئ خپل موبایل کې څنګه کوئ ګوګل خلاص کړئ. ملګرو دا تاسو ډاډګیرۍ لپاره زه په سرچ کې د خراب سایټ څنګه کوم یو نوم ورکوم تر څو څنګه چې دا ویډیوګانې ما ته راواوړي. نو دا د ملګرو تاسو وګورئ څنګه څو خراب سایټونه دي، ټول څخه زیات سایټونه دي، دې کې مختلفې خراب ویډیوګانې دي. همدغه ویډیوګانو واسطه زمونږ هر څه خراب وي. نو اوس به وګورو ملګرو دلته ما ته څنګه کې دا خرابې ویډیوګانې راواړولې. نو څنګه کولی شو په خپل موبایل کې څنګه کو دغه ویډیوګانې باندې کړو. نو تاسو به راسئ خپل موبایل ته، راوه چې خپل ګوګل دلته څنګه کوي ډایرکټ څنګه کوي نو هغه به راخلاص کوي، ګوګل به راخلاص کوي. دا د ملګرو ما څنګه که ګوګل راخلاص کړ. نو ته به لاندې راکښته دلته لیکلي سیټینګس، دغه سیټینګ آپشن باندې به څنګه کوي کلیک سره وکړئ. بیا دلته لیکلي سرچ سیټینګ، نو دغه سرچ سیټینګ باندې به څنګه کوي د سره کلیک وکړئ. یوه شېبه به انتظار وباسئ تر څو دا خپله عملیه موږ ته راواړوئ. دا د ملګرو ته کلی سرچ هسټري، دا څنګه کوي لومړی آپشن به څنګه کوي دوهم ته راوړئ. ډو ناټ سی وا سرچ څنګه کوي دغه به دوهم ته راولئ. نه ملګرو بښئ دا نه دغه څنګه کوي دغه آپشن به څنګه کوي دلته راولئ، او دغه به څنګه کوي لومړی چې څنګه کوي ویډیو به څنګه کوي ډو ناټ اټو پلای، دغه به څنګه کوي د سره انتخاب کوي. هلته به لاندې را څنګه کوي د سیو آپشن باندې به څنګه کوي کلیک تر سره وکړئ. هر کله چې سیو وهو نو یوه شېبه به څنګه کوو انتظار ورته وکړو تر څو دا عملیه څنګه سي سیو سي. اوس یې ملګرو زه تاسو ته درښایم چې آیا زموږ په موبایل کې دا خراب ویډیوګانې اوس راوړي او که نه راوړي. دا د ملګرو د ګوګل کې بیا هماغه نوم ورکوم او ګورم یې څنګه کوي موږ ته هغه ویډیوګانې راوړي او که نه راوړي. دا د ملګرو تاسو په خپله وګورئ څنګه څو موږ ته هغه خراب نوم چې کوم ورکړه هغه یې څنګه که موږ ته تاوان نه اړوه، هغه ویډیوګانې څنګه څو زموږ په موبایل کې بندې شوې. نو اوس راځو په یوټیوب کې هم درته ښیم څنګه کولی شو په یوټیوب کې د هغه دغه خراب ویډیوګانې څنګه کو بندې کړو. دا د ملګرو په یوټیوب کې څنګه چې غواړئ چې چا خراب ویډیو بنده کړئ، نو هر کومه ویډیو مخې ته راتلله مثلا زه نه غواړم چې دغه ویډیو وګورم، دغه څنګه کوي دغه درې ټیکو آپشن باندې به څنګه کوي کلیک سره وکړئ. دلته لیکلي ناټ انسټریټ، نو دغه آپشن باندې به څنګه کوي تاسې د سره کلیک وکړئ او ستاسو موبایل کې به هغه ویډیو څنګه سي بنده سي. مثلا دغه درېیم آپشن باندې کلیک وکړئ او دا لومړنی آپشن به څنګه کوي د سره ووهئ او ستاسو موبایل کې به دا یوټیوب کې هم خرابې ویډیوګانې بندې شي. نو دا وه زما د نن ورځې ویډیو، هیله چې د پام وړ وګرځېدلې. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوي ویډیو تر تاسو ته آماده کومه په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مال شي.